وجل تاسو سره د ذرې په مقدار باندې بد کړي وي ټیک ده ستا حق شته دی ته د قرآن سره دشمني وساته مانځه سره دشمني وساته مسجد سره دشمني وساته د هر دین سره دشمني وساته لیکن یو بدبخۍ ګورئ تاسو چې د مسجد سره دشمني شروع کړه تاسو د مانځه سره دشمني شروع کړه تاسو د قرآن سره دشمني شروع کړه تور شو د جماعت ته ړې تور شو د قرآن نه هېڅ احساس ورسره نشته دی موږ ګناه کوو ګناه په ګناه باندې فخر کوو موږ څومره ارامېتوبونه او شیطانت چې وکړو که نه په هغې باندې موږ فخر کوو خوشحاله یو په هغې باندې زړه کې ترست راځي په زړه کې څه خفګان راځي څه فکر او سوچ نشته دی چې دا غلط کار ما ولې وکړه الله په کوم کار زما نه خفه شوی دی چې نن ما ته د نیکۍ توفیق نه میلاوېږي نن زموږ تمام نوجوانان الا ماشاء الله د ګوتو په شمار باندې هغوی به د جومات سره تعلق ساتي هغوی به د مانځه سره تعلق ساتي هغوی به د قرآن سره تعلق ساتي نور نوجوان نسل لاړ په بل طرف لاړ موږ سره ډېر احساس دی ځان همیشه دپاره ګورم په مانځه کې نوجوان نسل نوجوانان رفته رفته کمیږي رفته رفته کمیږي یو څو بوډاګان پاتې کېږي پرون راته چا ویله چې ما یو خبره وکړه ما نوجوانان داسې طرف ته لاړ ویل په مسجد کې مسجد نوم نه ویل په مسجد کې نور کله به زموږ سب پوره کېده ویل پرون ویل 12 کسان ولاړو په صف کې 12 کسان په صف کې ولاړو دا زموږ حال دی ښه زموږ خو خپله کردار هغه دا دی اوس پته نه لګي نوجوان په ذهن کې چا دا غورځولې ده چې دا خبرې بې فایدې دي جومات ته راتګ بې فایدې قرآن ته کېناستل بې فایدې دا چا دوی ته په خود کې ایښودلي دي ړې تور شو د جومات ته ړې تور شو د قرآن نه هېڅ احساس ورسره نشته دی او ابوبکر صدیق صرف لږ اختلاف د احوالو راځي چې هلته زمونږ ایماني کیفیت یو شان ته بار تر اوس بل شان دی وایي دا منافقت دی وایي هېڅ احساس نشته دی خلکو سره قرآن څه ویلي تاسو ته مسجد څه ویلي تاسو ته دې نوجوانانو ته ویم تاسو چې د مسجد سره دشمني شروع کړه تاسو د مانځه سره دشمني شروع کړه تاسو د قرآن سره دشمني شروع کړه څه یې درته ویلي یو سوال به درنه تپوسم او جواب به راکوئ مخکې دا سوال تپوسلی ما دا سوال نه درې ټوله نه تپوسم شپه ورځ موږ لګیا د الله دشمنۍ ته بډې والي دي شپه ورځ د الله د بغاوت د الله د دین سره دشمني دا موږ شپه ورځ کوو یو تپوس کوم تاسو نه تاسو د رب کائنات الله عز وجل دغه یو بد وښیوئ ما ته چې تاسو سره یې کړي یو بد راته وښیوئ چې تاسو یې کړي چیلنج تاسو سره در کوم که الله عز وجل تاسو سره د ذرې په مقدار باندې بد کړي وي ټیک ده ستا حق شته دی ته د قرآن سره دشمني وساته مانځه سره دشمني وساته مسجد سره دشمني وساته د هر دین سره دشمني وساته لیکن یو بدبخۍ ګورئ چیلنج سره زویم یو کس په دې منبر کې پاڅېږه چې ما سره الله دا بد کړي ده وښیوئ لږ حیا لږ شرم لږ غیرت دا ځان کې دې پیدا کول پکار شپه ورځ د رب کائنات نعمتونه باندې راورېږي امام ابن القیم رحمه الله ایو اثر ذکر کړی چې اسرائیلي اثر کې راغلی دي چې الله فرمایي اے زوی د آدم هره ورځ زما د نعمتونو بارانونه په تا باندې کېږي لیکن ستا د طرف ته ما ته د ګناهونو تحفې راځي ته ما ته ګناهونه رالېږي او زه باندې نعمتونه درلېږم ولې دشمني کوئ د هغې سره منافقت خو هېڅ احساس موږ سره نشي چې دا منافقت دی او که منافقت نه دی او ته به یې چې یاره زه به صرف په دې خلاص شم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صرف په کلمه د آمنا باندې به ته خلاص شي ماله صرف په کلمه د لا اله الا الله به خلاص شي خو دا سوچ تا کړی ځان سره چې د لا اله څخه زلاړ شم که لا اله نه شم ای د الله بندګانو ستاسو د خیر دپاره موږ د خپلې مرۍ وشلولي ستاسو د اصلاح دپاره موږ ته څه فایده ده تاسو راغواړو موږ هم دې ته راغواړو چې د الله بندګانو د الله سره تعلق قایم کړو چې ستاسو آخرت ښایسته شي په دې مه دوکه کېږه چې ګنې زه به د دې کلمې سره لاړ شم همدغه شان ارامېتوبونو سره هېڅ پته نه لګي د زنکدن په ټیم کې ستا د خولې نه څه راوځي